سلامونه احترامات مې ومنئ نوروز عمر امید د یوې بلې خپرونې خپل روزګار سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن راغلی یو مین بازار هنګو ته د هنګو ډاکخانې کومه چې د هنګو ډاکخانې د هغې مخامخ یو وړوکی مارکیټ آسیا مارکیټ کې د صدیق الله شینواري ریوانډینګ ورکس خپل کاروبار د صدیق الله شینواري چې دی په دغه کې جوړوي د هر قسم موټرو ریوانډینګ کوي، واشنګ ماشین، پنکې، ایر کولر، سټیبلایزر، یو پی ایس، استری وغیره چې دی څومره کارونه دي دا ډېر په تسلي بخش سره تاسو ته ادا کوي. تاسو راشئ، صدیق الله شینواري چې دی یو قابل استاد دی. د ده د استاد خبرې به هم تاسو سره شریکوو، د نورو ملګرو به هم تاسو سره د هغوی تاثرات د هغوی خبرې شریکوو. راغلي دي په ګڼ شمېر کې او د ده د چیو پروګرام دی. دغه چیو دغه هر څه به په شارټ کلیپونو کې تاسو ته ښکاره کوو. صدیق الله شینواري واقعا چې یو تکړه ځوان دی، چا چې په دغه فیلډ کې ډېره زیاته خواري کړې ده. دلته چې دی یو سرټیفیکیټ هم ملاو شوی دی، د هغه ټریننګ چې ده کړی دی د هغې ټریننګ سرټیفیکیټ دلته ملاو شوی دی او هغې نه وروسته چې دی د څو کاله شینواري سره چې دی کار کړی دی نو ډېر قابل وړکی دی. یو خو دا چې دا مستقل مزاج دی او د په دې کاروبار کې چې دی د کاروبار سره ډېره مینه وه، د هغه خلوص و. د دې کاروبار نه مخکې هم دی چې کله ماشوم و نو په دغه شانتې کارونو کې که هغه د هر یو شي سرکټ به نو دی به پکې لګیا و، که کور کې به بجلي خرابه شوه، استري خرابه شوه، نو د همدغې شوق له برکته چې دی راغلی دی او دغه کاروبار یې په هنګو کې شروع کړی دی. مونږ او ستاسو د ټولو هنګوالو نه مو غوښتنه دغه ده چې راشئ دا سپورټ کوئ تر څو دغه سړی په خپلو خپو ودرېږي. مونږ ته پکار دي چې د نورو ښارونو ته تللو په ځای دلته کاروبار کوونکي چې د هغه سپورټ کړو تر څو زمونږ دغه ښار هنګو سیټي چې ده هغه ترقي وکړي او دغه خلک چې دي په خپل ځان باندې چې دی نور هم اعتباري شي. هغه خلک چې بل ځای کې سرمایه ګزاري کوي، بل ځای کې چې دی انویسټمنټ کوي، هغوی په خپل سیټي خپل ښار کې چې دی انویسټمنټ وکړي او دلته کاروبار جوړ کړي. ډېره مننه. نن ستاسو د یو شاګرد د دکان افتتاح ده او هغه ماتل دی چې د شاګرد دکان همیشه استاد ته مخامخ وي. صدیق دکان تاسو سره هغه کړی دی، څومره د فخر احساس کوئ؟ اول ټول ته مبارکي ورکوو، والد صاحب ته مبارکي ورکوو، تاسو ټولو یارانو دوستانو ته مبارکي ورکوو. دا ډېره د فخر خبره ده، دکان د فخر خبره ده چې مطلب موږ شکر پسې خواري وکړه. نن الحمدلله د هغه ثمرات هغه میوه نن موږ په خپله ولیده او مطلب یو شکر دوره شو، مطلب خپله دوره دم جرأت وکړو. مو الحمدلله ورسره پوره محنت کړی دی، زیرندي دپاره محنت کړی چې سبا به لاړ شي د خپل پلار یو حلال رزق سبب وته جوړ شي. هغه الحمدلله هغه مکان نن راورسېدله. بلکې دې یو کال مخکې ما دې ته لکه درې مانه کړی وس یاره مې الحمدلله ښه تکړه دی دا دکان کړی شي. درې میاشتې مخکې ما څخه راوترې تپوس یې وکړو چې یاره که مطلب دا مو هیره ته ګران و چې تا په څه مشوره وي. ما ورته بلکل بسم الله پوه تکړه دی ماشاءالله کار کوی شي. موږ اوس الحمدلله برابره تعاون وي ورسره کوو او دا نو ته مبارکي ورکوو. هغه هم لکه د شاګرد او استاد کوم هغه دی هغه لکه د تپوس هم وکړو چې یاره مطلب که بیا ته مطلب اجازه نه وي بیا به ځان ته سره کار کوي. خو زه اوس هم الحمدلله ښه طرح خوشحال یم. دا اوس هم مطلب دی دکان واچولو خو دې اوس زړه ما سره دی، دا اوس یې یاره مطلب تا سره ما کار کولی خوش خو بیا دا زما داسې حالات دي پوه شئ چې مطلب هر څه خپل مشکل دي او هر سړی یو باغوان چې دا باغ کې یوه ونه یو هغه کې ګري دې پاره کې ګري چې د ونه کټا شي میوه ونیسي میوه یې په خپلو سترګو مطلب وخوري، مطلب هغې وګوري پاڼې وګوري. نو الحمدلله هغه نن مطلب مونږ ولیده دا مطلب مو بچي غوندې پوش مطلب هغه میوه مو خړه پوش مطلب څه د خپل دکان ټول والد صاحب یې هم ولیده ترونو پوش مطلب نن الحمدلله دې بچی راورسېد او ښو اخلاقو خاوند دی. ټولو ته زه مبارکي هم ورې کوم پوش ځان ته هغه کوم ویلې په دې تمام محنت کوم هغه اوس وکړه هغه نن موږ نه زیات تا ته مبارک وي، تا ته د مبارک وي ولې دا ستا بچی او ته یې خدمت کړی وړوکی را غټ کړه او د خپل بچي غوندې دکان کې ځان سره په استاذۍ پورې ورسولو. ډېر محنت او ډېره خواري ورسره وکړه ځکه موږ د ده نه ډېر خوشحالي والا ده، د ده عزت وتعالی ده د ده خپل بچیو باندې خوشحالي او ارمان وباسي. موږ د نه ډېر خوشحالي ولې چې زما بچی خپل کسب ته ورسوه، د دکان خاوند یې کړ او ډېر محنت یې ورسره کړی. الله د ده سره ډېر ښه وکړي. هغه دکانداري داسې یو شی دی چې دا په یار دوست او په خپل خپلوانو باندې تعاون باندې چلیږي. چې د یار دوست در سره یو مثال تعاون وي او امداد وي او در سره مینه محبت وي
د خپلوانو وي در سره نو دا ټول کاروبار مخ په تګ باندې ځي انشاءالله. زه خو اوله خبره دا چې د استاد نه دا دغه لرم چې استاد ماشاءالله ډېر خوشحاله یو، مننه کوو، شکریا ادا کوو چې د صدیق نه یوازې ټول شاګردانو سره زه هر وخت د دکان ته راځم او د محنت د شاګردانو سره ګورم چې ورسره کوي. خو خصوصا صدیق سره ډېر محنت کړی دی ځکه چې صدیق کارونه مونږ کتلي دي. ما خپله چې کوم کارونه د شینواري دکان ته راوړي دي اکثریت ما ته صدیق کړي دي او ډېر ښایسته کارونه یې کړي دي. خو د دې په باره باندې د استاد نه شکریا ادا کوو او د استاد نه غوښتنه زموږ دا ده چې صدیق خپل دکان واچوو او دا د صدیق دکان هم د شینواري استاد خپل دکان دی او د انګو د خلکو نه د غوښتنه دا ده چې د عامو خلکو نه خصوصا دوستانو نه او بیا د خپلوانو نه چې صدیق نوی دکان واچو نو دا به زموږ د ټولو په تعاون به سره دا کامیابیږي چې موږ ورته کارونه راوړو تر څو پورې دا باجرته شي ځکه کیدای شي نوی دکان دی نو چې نوي دکان ته موږ کارونه راوړو یو وارې سټارټینګ واخلي نو بیا وروسته مطلب هر سړی دا ګوري چې د کار خلک وګوري او دغه وګوري نو انشاءالله کارونه به ورته نور راځي او دا به کامیابیږي. دا به موږ کامیابو او د انګو خلک به ټول کامیابوي. مننه.